سلام له خورشید دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي له هرې هغې کړنې چې د ټاکنو د ګډوډولو لامل کیږي ډډه وکړي. په افغانستان کې دغې ټولنې د استازولۍ مشر 2 ورځې مخکې په دوحه کې په یوې ناستې کې په ټاکنو کې برخه اخیستل یو مدني فعالیت یاد کړ او زیاته یې کړه چې د رای ورکونې پر مرکزونو او رای ورکوونکو بریدونه له نړیوال قانون نه ښکاره سرغړونه ده او ښایي جنګي جرمونه حساب شي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې په ټاکنو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي او په ځانګړي ډول د رای ورکوونکو او په ټاکنو کې د ټولو ښکېلو کارکوونکو خوندیتوب ته پام وکړي. خو طالبانو د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې یوه جعلي پروسه بللې او له افغانانو یې غوښتي چې دغه لړۍ تحریم کړي. دوی په یوې اعلامیې کې په دغه بهیر کې ګډونوالو او په ځانګړې توګه ښارمیش ته خبرداری ورکړی چې د ټاکنو پر ورځ د رای ورکړو مرکزونو ته له ورتګه ډډه وکړي څو ورته زیان ونه رسیږي. خو ملي دفاع وزارت بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د ولسمشرۍ ټاکنو د امنیت خوندیینې لپاره بشپړ چمتووالی لري. په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه د تورخم لاره نن د 4 ورځو لپاره د باروړونکو موټر پر مخ وتړل شوه. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه لاره به سبا او بل سبا د ټولو مسافر پر مخ هم تړل شوي وي. نوموړي د دغې لارې له مسافرو او موټر چلوونکو غوښتي چې تورخم ته له راتګه ډډه وکړي څو له ستونزو سره مخ نشي. له دې سره سم کورنیو چارو وزارت د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه کابل ته د باروړونکو موټرو راتګ منع کړی دی. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې دغه امر له نن مازدیګر عملي او د ټاکنو بهیر تر پایه به دوام وکړي. دغه بنسټ همداراز سر له سبا په کابل ښار کې د وړو باروړونکو موټرو پر تګ راتګ هم د ټاکنو بهیر تر پای ته رسېدو پورې بندیز لګولی دی. څارګره ملي اداره وایي یو ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې د تخار په مرکز کې ونیول شو. دغه کس چې رحمت الله نومیږي نږدې یوه میاشت مخکې له طالبانو سره یو ځای شوی او د کندوز په دشتچرچي ولسوالۍ کې ځانمرګي برید ته چمتو او ورته ویل شوي وو چې په طالقانو ښار کې د رای ورکړو یو مرکز په نښه کړي خو تر هغې مخکې نیول شوی دی. د یاد بنسټ د خبرپاڼې له مخې نیول شوي کس پر خپل جرم اعتراف کړی او دمګړی هم ترې پوښتنې روانې دي. په غزني کې د طالبانو یو حامي موټر بم له منځه یوړل شو. د غزني د والي ویاند وایي دغه موټر بم تېره شپه د دیاک ولسوالۍ په پجک سیمه کې په یوه هوایي برید کې له منځه وړل شوی او پکې سپاره 2 کسان هم وژل شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې هم په ورته برید کې 15 نور طالبان هم وژل شوي دي. او طالبانو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته د بیا فعالیت اجازه ورکړه. دغې ډلې په یو خبرپاڼه کې ویلي د دغه سازمان فعالیتونه نږدې 6 میاشتې مخکې د ځینو مشکوک کړنو له امله ځنډول شوي وو خو اوس د ځینو ژمنو په ترلاسه کولو سره د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د ژمنو له مخې د یاد سازمان کارکوونکي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرته له روغتیایي خدماتو بل هیڅ کار نه کوي. د کارکوونکو په ګمارنه کې باید د طالبانو موافقت ترلاسه او تر دې وروسته د پولیو یا ګوزن د واکسین د تطبیق پروسه یوازې په کلینیکونو کې ترسره کیږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.